د وطن په آبادۍ به لږ څه وایو، د دې ښار په خاموشۍ به لږ څه وایو. سلامونه قدرمنو، په دې تمه یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یې. دا هغه سیمه ده چې په تېر حکومت کې به دلته پکې ځینې ځوان راتلل، نشې به کولې، پکې نشې مواد به استعمالول. نو اوس الحمدلله تاسې دا ساحه خپله سره وینئ. دا ساحه خو مخکې پکې چرسیان به اوسېدل او اوس خلک راځي پکې انځورونه اخلي، ویډیوګانې پکې جوړوي. نو وطن مو په جوړېدو ده. تاسې راسره دا ښکلې ساحه وګورئ. انشاءالله ځوانان دې ژوندي وي، دا وطن به را جوړوو. او تاسو موږ سره دا ښایسته ساحه وګورئ، خلک پکې راغلي د خپل تصویران پکې باسي. نو انشاءالله وطن مو جوړېږي، وطن مو په جوړېدا ده. تاسې دا ښکلې د پل سوخته ساحه راسره وګورئ.